سورة الطلاق او د هغه مهمې فائدې او سبب نزول یې هغه داسې دی. دا سورت هغه وخت نازل شو کله چې د مسلمانانو په منځ کې د طلاق په مسله کې بې احتیاطي کېده. ځینو سړیو به ښځو ته طلاق ورکاوه او بیا به یې بیرته راګرځولې او دا کار به یې څو ځله تکراروه. نو الله تعالی دا سورت نازل کړه تر څو د طلاق د اصولو، عدت او د ښځو د حقونو په اړه روښانه حکم ورکړي. نو د دې په اول نمبر آیات کې الله جل جلاله و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب کوي، کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکوئ نو د هغوی د عدت له مخې طلاق ورکړئ او د عدت حساب وساتئ او د خپل رب الله جل جلاله څخه وویریږئ. هغه ښځې له خپلو کورونو مه باسئ او نه دې هغوی په خپله وځي مګر که ښکاره بد عمل وکړي. دا د الله ټاکلي حدود دي. څوک چې د الله له حدودو تیر شي نو هغه پر خپل ځان ظلم کړی. ته نه پوهیږې ښایي الله تر دې وروسته یو نوی کار د پخلاینې سبب جوړ کړي. دا آیات موږ ته دا ښوونه کوي چې اسلام حتی د طلاق په وخت کې هم نظم، عدل او رحمت ساتي. الله تعالی امر کوي چې کله یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي باید دا کار د عدت د حساب په وخت کې په سکون او فکر سره وکړي، نه په غوسه نه په بې احتیاطۍ. دا موږ ته دا را زده کوي چې د کورني مسائل باید د قهر او احساساتو پر ځای د عقل او تقوا له مخې حل شي.